نن داسې خلک پیدا شوي دي که اسقاط ګرځی وای دا مه ګرځو، که سرخاکي ګرځی وای دا مه کوه، که په حجره کې شناخته دری وای دا مه کوه، که دعا کوې وای دا مه کوه، که په مړي پسې ختم کوې وای دا مه کوه، که لاس د مشر مچوې وای مې کوه، که تعویض و دم کوې وای مې کوه، که په ماجد کې په اختر کې روغبړ کوې وای دا ناروا دي، کاسه مه راوړه. دا ګرد شان ثابت دي. کوم خلاصه مې د خبرو دا ده، همیشه دا وایم ای خلکو د فتنو دور دی، په دې کې شک نشته. فتنې قسم دي ام غره ته رسېدلي دي، ام ماجد ته رسېدلي دي، ام مدرسې ته رسېدلي دي. د خلاصون لارې درته یمه چې زما د علم موافق د خلاصون لار ده، په ورځ د آخرت به مې بیا در غاړې نه نیسي. درته یمې یوه لارې دا ده د مشرانو عقیده ټینګه کړي. زموږ پخواني مشرانو چې کومه عقیده و کم کار و هغه راټینګ کړي، دا د خلاصون لار ده. زه اوس ستې سره دوې درې پوښتنې کوم. ستې پخواني مشرانو د لمنځو وروسته دعاوې کولې که نه کولې؟ سوټو چې کولې بس ته دعاوې کوي. اوس دلته داسې خلک پیدا شوي وای د لمانځه وروسته دعا مه کوه. تی پخوا په راجرو کې را اسقاط و سرخاکي ګرځول که مو نه ګرځو؟ دا پخواني خو به نه وه کافران، یا د اجري چې ډکې دي. دا اوس مسلمانان دي که کافران؟ خو مسلمانان به وه، درموږ نیکان وه، ښه صالحان وه، مخلصان وه. خلاصه درته وایم دا ټول شیان په کتابو کې شته ده زموږ د پخوانیانو لارې. پر دې ما یو کتاب لیکلی دی، د مولوي صاحب ته به شاید رسېدلی وي. 1400 کتابو اوالې مې پکې راخیستې دي. 1400 کتابو کې مې دا مسلې ثابتې کړي دي چې دا زموږ د پخواني دین چې و دا ښه دي. اوس چې نوي دینونه موږ ته راغلل دا ګرد غلط دي، چې په هر نامه نوی دین راتلی تی بیا نه مني. دا یوه د خلاصون لار ده. خالي خلاصه مې درته ویل، نور دا خبره ډېر تفصیل ده. دویم د خلاصون لار ګورې دا ده د جهاد سره تعلق جوړ کړي، د مجاهدینو سره رابطه جوړه کړي. قسم دی چې اوس زمانه کې غټ کامیابي لار هغه جهاد دی. هر زمانه کې د اسلام لوی بنیاد چې ایښول شوی دی هغه د جهاد په ذریعه ایښول شوی دی. د الله قرآن وایي مجاهد ته زه لار ښیم. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي که لار درته ورکه سوه چې کومه لار حق ده په مجاهدینو پسې جهاد چې هغه پاک جهاد دی، هسې د مجاهد په نامه نه. څه خلک خو دلته ګرځي نومان یې د مجاهدینو یو، خو کوي غلا وي. نن بیا د مجاهد یې کوي به داعش ته کار، کوي به پاهیز ته کار. دغه داعشان هم د دغه خلکو سره جوړ شوله چې دلته بیا زموږ دا پشره پخواني مشران مشرکان بلل، دا وابیانو سلفیانو پنجپیران چې بول. لهذا د مجاهدینو سره رابطه جوړه کړي. درېیم لار درته یم د تصوف سره تعلق جوړ کړي، د نیکانو اولیاو سره موریدي وکړي، د زړه تصفیه وکړي. تصوف یقیني زړه که غواړې چې زندگی دې خوشحاله شي، که غواړې چې رښتیاګو الله وپېژنې، که غواړې چې رښتیاګو د الله معرفت وپېژنې، که غواړې چې زړه دې په سکون او په اطمینان او په ارام وي، د تصوف سره تعلق جوړ کړي، د نیکانو اولیاو سره بیعت وکړي. که هغه نشي کولی ذکر د هغسې ډېر کوي، ښه د هغه یې مه کښېنئ. درود شریف ډېر وایاست. ای خلکو د ورځې 100 واره درود نشي ویلی؟ د هر لمانځه وروسته حاجي صاحب 100 واره خو درود شریف وایه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا پر ما د ورځې 100 واره درود ووایه شفاعت یې واجب دی، زه یې په آخرت شفاعت کوم. نور تا چیش کړي دي حاجي صاحب؟ ما چیش کړي دي، تا څه کړي دي، دا بل څه کړي دي چې د رسول علیه السلام شفاعت منصب سي. 100 واره خو درود ووایه، خو د هغې ناست یاست پر دا کلیو پر دا پنډلانو د دې دیوالو بغلو ته 100 واره خو د ورځې دا درود شریف ووایست. دا ژبه په ذکر رامخته کړه. 4 ساعته الله الله لا اله الا الله وایه. الله دې موږ تاسو ټول د خپل حبیب علیه السلام شفاعت را نصیب کړي. الله دې مو جنتونه را نصیب کړي. کومې د دې علماو په مخ کې بې ادبي کړې وه معافي ځینې غواړم. ستی وخت خو مې در بیا قدره کړی نه دی، در قدرمن مې کړي، ځکه خو د خدای د دین خبرې مې درته وکړي. نو هغې دې الله موږ ټولو ته اجر را نصیب کړي. اللهم هل بلغت وما علینا.